د جنرال منیر لخوا پښتونخوا کې د عملیاتو اعلانول د علي وزیر او محسن داوړ سخت غبرګون. آیا پاکستانی پوځ بیا ډالري جګړه پیل کوي؟ جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بندو دروازو شاته د ملک پر وړاندې امنیتي حالاتو د بحث پر مهال پریکړه شوې چې په قبایلي ضلعو کې به د وسلوالو پر ضد یوازې هدفي عملیات کیږي. د اپریل په 14مه د قومي اسمبلی د مشر راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې شوې غونډه کې د لوی درستیز په ګډون پوځ لوړپوړو چارواکو د هیواد سیاسي مشرتابه ته د امنیت پر موضوع معلومات وړاندې کړل. په غونډه کې برخه لرونکو د قومي اسمبلی یو غړي د اپریل په 14مه د نوم نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته وویل چې د پوځ مشر جنرال عاصم منیر او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال ندیم انجم د امنیت په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې د قبایلي ضلعو ولس کې د وسلوالو پر ضد د نوو یا بشپړو عملیاتو خبره ناسمه ده، خو زیاته کړې ده چې د وسلوالو پر ضد به په روانو هدفي عملیاتو ته دوام ورکوي. د پاکستانی پوځ یاد اعلان د علي وزیر او محسن داوړ د سخت غبرګون سره مخ شو. د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ غونډې ته وویل چې په تیرو وختونو کې په عملیاتو کې ګڼ خلک کډوال شول او ښارونه وران شول، خو ناامني ختمه نه شوه. د وویل د دې لامل دا دی چې د مسلې د هواري لپاره تګلاره واضح نه ده. علي وزیر د اپریل په 14مه غونډې ته په وینا کې ویل چې تر هغوی چې په هغه پخواني او اوسني پوځي او ملکي چارواکي ونیول شي چې قبایلي ضلعو ته یې د ده په وینا وسلوال بیا ستانه کړي، نو د پوځي عملیاتو اجازه نه ورکوي. د جنوبي وزیرستان استازو علي وزیر او مولانا جمال الدین او د جماعت اسلامي سنټر مشتاق احمد خان هم ورته څرګندونې وکړي. د پښتونخوا پښتانه بیا په دې باور دي چې پاکستانی پوځ یو ځل بیا د ډالرو ترلاسه کولو لپاره د پښتنو وینې تویوي او پښتونخوا ورانوي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.